د پښتو مشهوري سندرغاړي نغمې دا ځل ټول خلک حیران کړل. د طلوع ټلویزیون سره یې په یوه نوي مرکه کې داسې خبرې وکړې چې اوس ټول خلک ورته حیران دي چې دا نغمه بیا څه اراده لري. نغمې دا ځل د خپل پخواني خاوند منګل سره د بیا واده کولو ژمنه وکړه، خو په ځینو نویو شرطونو سره. دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو که تاسو زموږ ویډیو په اول ځل ګورئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مشهوره پښتو سندرغاړې نغمه چې مشهوره په خاپیرۍ نغمه ده، دا ځل حیرانوونکې څرګندونې وکړې. نوموړي یو ځل بیا د ټولنیوز سره په یوه مرکه کې د خپل پخواني خاوند منګل په اړه نوي او عجیبې خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې د منګل سره بیا کولی شي چې واده وکړي. نغمه چې د پیغلتوب څخه یې د منګل سره واده کړی و، له هغه څخه یې اولادونه هم پیدا شوي وو. د منګل سره یې اوږد ژوند تیر کړی و، خو بیا په ناڅاپي ډول نغمې منګل پرېښود او د پخواني مجاهد محمد نبي زوی سره یې واده وکړ. څه موده مخکې منګل د طلوع ټي وي سره په مرکه کې د نغمې په جدایۍ پسې ډېر سخت وژړل او خلک یې هم ډېر زیات خفه کړل. خو اوس نغمې په خپله نوي مرکه کې چې د همغه طلوع ټلویزیون سره یې کړې ده وویل چې که منګل رښتیا هم له نغمې سره مینه لري او که په طلوع ټلویزیون کې مرکه وکړي او ووایي چې زه له نغمې سره مینه لرم او نغمه زما زړه دی او زه ورپسې ژاړم، نو زه کولی شم او آماده یم چې زه یو ځل بیا هم د خپل پخواني خاوند منګل سره واده وکړم او دې ته حاضره یم. نغمه اوس د پخواني مجاهد محمد نبي د زوی ښځه ده. نوموړي په طلوع ټلویزیون کې په مرکه کې په دې خبرو سره یو ځل بیا هم منګل ته دا هیله وربخلې ده چې دوباره سره واده وکړي، ځکه چې منګل اوس هم غواړي چې د نغمې سره واده وکړي او دا د خپله هم ثابته کړې وه چې څه موده مخکې د نغمې په جدایۍ پسې سخت وژړل. اوس نو دوستانو تاسو دا فکر وکړئ چې آیا منګل ته مناسبه ده او که نه چې یو ځل بیا هم د خپلې پخوانۍ مېرمنې سره واده وکړي په داسې ډول چې په شرموونکي انداز یې منګل پرېښود او د پخواني مجاهد تش په نوم مجاهد زوی چې ځان ته یې مجاهد هم ویلو خو زوی یې داسې کارونه کوي چې د نغمې یوې ډمې سره یې واده وکړ او هغه هم په داسې ډول سره چې سپین ږیری خاوند ترې پاتې شو. که پلار یې مجاهد و هم خو زوی یې داسې کارونه وکړل چې ټولو دنیا ته یې ځان وشرمولو. اوس نو آیا تاسو په نظر د نغمې پخواني خاوند منګل ته هم مناسبه ده که نه چې د مجاهد زوی وشرموي؟ که نه نظر مو راسره پرېږدئ. مننه.